بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ، زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. راځئ ملګرو، زموږ ستاسو نن درس پاور بټنز دی. صحیح ده. سټارټ بټن ته راځم، دې باندې کلیک کوم، زه راځم شټ ډاون ته. دې ته وایي پاور بټن اکشنز. صحیح ده. سویچ یوزر، لاګ آف، لاګ، ریسټارټ، سلیپ، هایبرنیټ. دا به ان شاء الله تعالی موږ تاسو په دې ویډیو کې فول ډیټیل سره وایو او پوره به زده کوو. ګورئ ملګرو، دا ما لیکلي دي پاور بټنز. دې کې ما سره بل سویچ یوزر دی. سویچ یوزر څه کار کوي؟ سویچ معنا بدلیدل، یوزر خو یوزر ته وایي. یعنی زه غواړم چې خپل یوزر بدل کړم، چې کله زه غواړم دې یوزر نه بل یوزر ته لاړ شم، نو څه کار به کیږي؟ دا تیزه کې وایو. صحیح ده. This will change the user to another and the current user window will be open if you finish your work to that user, so you can come back to this user with open window. دې معنا دا ده چې کله ته سویچ یوزر باندې کلیک کی، تا به بل یوزر ته بوځي. فار ایگزامپل تا سره په سیستم کې دوه یوزره، یعنی یو نه زیات یوزر تا سره موجود دي، که دوه، درې، څلورې، پنځه. ته غواړې فار ایگزامپل دې یوزر کې د کار ختم شو، بل یوزر ته راشي، هغه یوزر کې کار وکړي. یا فار ایگزامپل یو سیستم دوه کسان استعمالوي، یا درې کسان، یا څلور، یا پنځه کسان استعمالوي. هر کس خپل خپل یوزر دی. فار ایگزامپل دغه ټایم کې چې ته سیستم استعمالوي، بل کس راغلی درته وایي چې فار ایگزامپل زما خپل یوزر اوپن کوم، هغه کې زما له کار دی، بیا ترې ځمه. ستا وینډوګانې فار ایگزامپل اوپن وي، ستا کار روان وي، نو ستا کار نه خرابېږي. هغه به راشي سویچ یوزر باندې به کلیک کړي، خپل یوزر ته به سویچ شي، یعنی خپل یوزر ته به انټر شي. کله چې هغه خپل یوزر کې کار خلاص که کار ختم کو، هغه به لوګ آف وکړي. چې کله لوګ آف کو، لوګ آف معنا دا ده چې زما په یوزر کې کار ختم شو، بیا به ته راځې خپل یوزر باندې به کلیک کړې، خپل یوزر ته چې رالي، نو ستا وینډو به اوپن وي. صحیح ده. ځکه سویچ یوزر معنا دا ده چې ته کله یو یوزر نه بل یوزر ته ځي، ته وایې چې زما دا وینډوګانې دي په همدې خپل حال باندې اوپن وي، زما وینډوګانې کې څه تغییرات نه راځي، نو دې وجې نه به ته راځې سویچ یوزر باندې به کلیک کړې. صحیح شو، ستا وینډو به بیا نه بندېږي. لوګ آف څه کار کوي؟ لوګ آف مې اوس تاسو ته ویلي. ګورئ، this will shut off the user and you will go to the password. صحیح ده. and you will go to the password and the open window will be closed if you come back. So this is like you turn on the computer newly. log off معنا دا فار ایگزامپل تا سره یو یوزر دی، ستا دغه یوزر فار ایگزامپل هینګ شو، وینډوګانې دې هینګ شولې، ته وایې چې زه دا لوګ آف کوم، نو ته به راشې سټارټ بټن ته. صحیح ده. دلته به کلیک لوګ آف باندې به کلیک وکړي. کله دې چې په لوګ آف باندې کلیک وکړ، تا به پاسورډ ځای ته بوځي، تا به دې ځای نه وباسي، ټول وینډوګانې به ورته کلوز کړي، او ته چې کله واپس ور باندې کلیک کې په خپل یوزر ته راننوځي، پاسورډ ته انټر کې، که پاسورډ دې ورکړی. صحیح ده. ته چې هغه ته پاسورډ ورکې، بیا کله چې ته د یوزر ته راننوځي، نو ستا وینډوګانې به بندې وي. دې معنا دا شوه لکه تا چې نوی کمپیوټر اوپن کړ او خپل یوزر ته راغلی. صحیح ده. لاک څه کار کوي؟ This will lock the computer. You will go to the password and the open window will be open. دې معنا دا شوله فار ایگزامپل ستا ایمرجنسي کار شو او تاسو سره څنګه کې فار ایگزامپل ماشومان نستي، خو ستا کار دې ځای کې ډېر مهم کار روان دی، 15 شپږ تر 10 پورې وینډوګانې دې اوپن کړي دي، ته وایې چې زه دا که چېرته بندومه. صحیح ده. دا بندومه یا دا دې حالت کې پرېږدمه، ستا ایمرجنسي کار پېښ شو، تا سره ماشومان هم ناست دي، ته په دغه فایل باندې ویرېږي چې ماشومان به کېدای شي راته ډیلیټ کړي، راته خراب به کړي. ته سمپلي راشه سټارټ بټن باندې کلیک کړه او دې کې راشه لاک باندې کلیک کړه. کله دې چې لاک باندې کلیک کړه، تا پاسورډ ځای ته بوځي، پاسورډ ځای کې به همالته صحیح پاسورډ خو ماشوم به نشي ورکوي، هغه ته خو به نه یاد. ته چې کله راځې، نو تا ته به پاسورډ وینډو اوپن وي، پاسورډ دې ورکړه، خپل یوزر ته راننوځه. ریسټارټ څه کار کوي؟ This will turn off and start the computer again. The open window will be closed. ریسټارټ معنا دا فار ایگزامپل ستا سیسټم هینګ شو، ستا سیسټم فار ایگزامپل هینګ شو، ته چې دغه سیسټم راته شټ ډاون کا، بیا راته ولګوه، نو ته به راځې سټارټ ته، دې کې به ریسټارټ باندې کلیک کړي. صحیح ده ملګرو. سلیپ څه کار کوي؟ سلیپ او هایبرنیټ. هایبرنیټ ملګرو دې ته وایي لیپټاپ آپشن. دا د لیپټاپ آپشن دی، یعنی دا په لیپټاپونو کې موجود وي، دا په ډیسکټاپ کې نه وي. سلیپ څه کار کوي؟ This will sleep the computer. The electricity will be spent low and the open window will be open. For example, ډوډۍ ټایم شو، لمونځ ټایم شو، داسې یو څه ایمرجنسي ورته پېښه شوله، ته وایې چې 20 منټو کې، نیمه غنټه کې، 1 غنټه کې ورته راځمه، خو زما وینډوګانې دي نه بندېږي او ما نه د بیټرۍ هم کمه مصرفېږي، یا که ډیسکټاپ وي هغه د ما نه کم برق مصرفوي، نو ته به سلیپ باندې کلیک کړي او سیسټم کې به دې وینډوګانې اوپن وي، برق به کم مصرفوي.
صحیح شوه. hibernate څه کار کوي؟ this will sleep the computer, the electricity will not be spent, the computer seems same like shutdown, but if you press system power button key, so computer gets up and the open window will be open. hibernate به د sleep نه هم ډیر زیات سکیور دی، ځکه کله چې هایپرنیټ ته واغس په لپټاپونو کې نو دې معنا دا شله فار ایگزامپل لکه تا چې سیستم شټ ډاون کړی وي ستا به سیستم رڼا هم نه لګېږي، نو کله چې تاسو بټن باندې کلیک کوئ دا به داسې شروع شي لکه کله چې مو شټ ډاون کړی وي، خو کله چې تاسو پاسورډ ځای ته راشي پاسورډ نمبر ته ورکړو انټر مو واخو تاسو وینډوګانې به اوپن وي. شټ ډاون څه کار کوي؟ this will shut down the computer normally، دا به تاسو ته کمپیوټر شټ ډاون کی نارمل طریقې سره. سیستم مو لګولی وي سویچ راوباسئ یا فار ایگزامپل تاسو پاور بټن پریس کوئ یا فار ایگزامپل سیستم نه بیټري وباسئ لپټاپ نه، داسې به نه کوئ ځکه دې کې پرزې دي هارډویرز دي دا خرابېږي. کله چې شټ ډاون مو وواخو شټ ډاون مو پریس کړو نو هغه ون بای ون د هرې پرزې نه خپله خپله برق رلي پاور سپلای ته سپاري اخر کې په نارمل طریقې سره شټ ډاون کیږي. صحیح ده که نه؟ ښه ملګرو دې شارټکټ څه شی دی؟ شارټکټ یې Alt F4 دی. کله چې زه Alt F4 پریس کوم ماته به دغه what do you want the computer to do صحیح شوه. سویچ یوزر کې لوګ اف کې ریسټارټ کې سلیپ کې هایبرنیټ کې سور باندې کې صحیح شوه. تاسو ته ون بای ون دا خبرې ته موجود دي، دې کې لوک نشته صحیح شوه. لوک دې کې نشته دی، لوک دپاره به تاسو دلته راځئ دې ځای نه به لوک ورته وښایي. امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مو خوښ شوي وي د لایک بټن پریس کړئ، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوي او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.